السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه حال له خیر جوړ امید لرم چې خبر عظمت الله د خپل یوټیوب چینل مت الله پښتو ټیک ان بلاګ نه تاسو ته مخاطب یم زمانه نن نوی ویډیو ډیر اهمه او ډیر ضروری ده ان شاء الله امید لرم او ډیر معلوماتي ویډیو ده انفارمیټیو ویډیو ده ان شاء الله امید لرم تاسو په نن ټاپک د نوی ویډیو چې دا آغاز موږ د سعودي عرب کې څنګه کوم ملګری اوسېږي موږ ته دا پته نشته دی موږ ته دا علم نه چې زموږ په اقامه باندې کې څومره سیمان دي یعنی څومره سیم کارت یې زموږ په اقامه دي څومره زموږ په استعمال کې او څومره زموږ په استعمال نه علاوه دي یا هغه موږ استعمال کړي دي او که نه دي موږ هغه بندولی شو او که نه شو بندولی یعنی زما مطلب دا بغیر د فرانچایز د تلو نه مخکې موږ هغه په خپل موبایل نه هغه موږ بندولی شو او یا موږ داسې معلومولی شو چې زموږ په اقامه باندې کې څومره سیمان دي او څومره نمبر یې زموږ په اقامه دي او زموږ په استعمال کې کومه دي او کومه نه دي نو په دې ویډیو کې به زه نن تاسو ته ټول د دې ډیټیلز درکوم ان شاء الله امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شي ځای کېدونه مخکې راځئ ستاسو خپل موبایل سکرین طرف ته بوځم زما سره اوسئ جی ملګرو څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې زه به نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم زموږ په اقامه باندې زموږ څومره سیمان نمبرې دي او هغه موږ بندولی شو یا زموږ استعمال کې دي یا نه دي موږ ته دا معلومات کېدلی شي بغیر د فرانچایز د تلو نه یا د بغیر د آفس د تلو نه نو راځئ زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې پوره معلومات درکوم د ټولو نه مخکې خو به راشئ تاسو پلی سټور ته پلی سټور زموږ سره دا دی پلی سټور کې دا یو اپلیکیشن دی CITC دې ته به لږ انتظار وکړئ نو کله چې تاسو پلی سټور ته راشئ په هغې کې به ورکړئ CITC په سرچ کې به ورکړئ هغې کې به تاسو ته دا اپلیکیشن کولاو شي دا زما سره الریډي انسټال دی تاسو به دا انسټال کړئ ډاونلوډ به یې کړئ راځئ اوس د دې نه مونږ بیک کېږو بیک ځو خپل دې اپلیکیشن ته دا دلته دی دا مونږ کولاو دا تاسو کولاولی شئ په خپل افشر آی ډي باندې کې دا تاسو کولاویږي دا به مونږ په دې باندې کې کلیک کو په دې کلیک کو دا به مونږ ډایرکټ بوځي د افشر نفاذ یو نفاذ اپلیکیشن دی هغې ته به دا مونږ بوځي په دې ځای کې به مونږ خپل اقامې نمبر ورکړی زمونږ افشر په هغې جوړ شوی دی لاندې به پاسورډ ورکړو هم د هغې افشر پاسورډ به ورکړو راځئ زه په دې کې خپل پاسورډ ورکړم ښه چې په دې کې مونږ خپل آی ډي نمبر اقامه نمبر ورکړو پاسورډ هم ورکړو راځئ دا به اوس لاګون کړو مونږ دا څنګه مونږ لاګون کړو مونږ ته او ټي پي کوډ راکړي او ټي پي کوډ به تاسو ته درځي په کوم نمبر چې تاسو افشر یي هغه به تاسو هلته کې فل اپ کړئ بیا په کنټینیو باندې کې کلیک کړئ دا به لوډینګ کېږي دې ته به صبر وکړو مونږ جی نو څنګه چې تاسو ته ښکاري دا مونږ لاګن کړو زموږ سره دا کولاو شو دا انټرفیس زموږ سره کولاو شو زموږ سره په خپل آی ډي او په خپل دغه زموږ سره کولاو شو د افشر په آی ډي باندې کې مونږ سره دا کولاو شو دغه اپلیکیشن کوم چې مونږ اقامې سوري خپل سیمان چې کوم دي هغه مونږ چې کولی شو په دې لاولني نشان باندې کې به کلیک کړو یور رجسټرډ نمبر آن یور آی ډي کوم چې دا سیم کارت دغه چې دی پې نشان چې دی پې په دې باندې کې به کلیک کوو مونږه اوپن سروس په دې باندې کې به کلیک کوو لږ انتظار وکړو لوډینګ کېږي دا جی نو څنګه چې دا کولاو شو په دې کې زموږ سره صرف 2 نمبر زما په اقامه باندې کې ایډ دي او دا زما په استعمال کې دي دا ماته پته ده دا زما استعمال کې دي باقي زمونږ سره نور په دې کې یو نمبر هم نشته اوس به فرض که مونږ دا غواړو په دې کې مونږ یو نمبر زمونږ په استعمال کې نه هغه مونږ بلاک کوو مونږ ختمو د خپل اقامې نه مونږ ختمو هغه زما په استعمال کې نشته یا ما دغه سیم راوښکلی نه دی په خپله اقامه باندې کې نو زه هغه بلاک کوم زه هغه بندوم هغه څنګه بندوم په دې سمپلي په دغه نمبر باندې کې به کلیک کړئ جی ملګرو څنګه تاسو دغسې په دغه طریقه تاسو معلومولی شئ زموږ په اقامه باندې کې څومره نمبر دي اوس تاسو غواړئ زه نمبر خپل بندوم لکه فرض کړه زه دا لاندې نمبر خپل بندوم دې نه بیک لاړ شئ بیک چې راشئ بیا به راشئ لاندې دې ته د رپورټ ته به راشئ د رپورټ باندې کې به کلیک کړئ سروس اوپن ټو سروس دې ته دا تیر نشان ورکړی لاندې په پلس باندې کې به کلیک کړئ په دې چوز مین رپورټ ټایپ په دې باندې کې به کلیک کړئ په جنرال باندې کې به کلیک کړئ دغلته به وکړئ چوز رپورټ ټایپ
حاجی نو په دې کې دا اپشن تاسو سره کولاو شي په دې کې ورشي ډسکلوز confidential user information په دا به ټیک کوي بیا به دلته کې چوز سروس نمبر خپل نمبر چې هغه تاسو کومي هغه به ورکوي فرض که زه دا لاندې یو دا ورکوم دا به زه ورکوم بیا به مونږ په نیکسټ باندې کې کلیک کوو نیکسټ پیج به زموږ سره دا کولاو شي نو بیا به په دې چوز په دې باندې کې به کلیک کوئ ستاسو کوم نمبر د موبایل زین ایس ټي سي هر یو چې کوم ستاسو سره وي هغه به بندول غواړئ زموږ دا زین به کلیک کوو د هغې نه لاندې خپل نمبر بیا ستاسو دغه سلیکټ کړی دی ټایپ چوز په دې باندې کې کلیک کوئ دا اپشنونه به تاسو له درکړي ریکارډینګ یوزر کالز لسټینګ ټو یوزر کالز ډسکلوز دا ډسکلوز باندې کې به په اخره کې کلیک کوئ په دې لاندې کې حروف اقامه لیکلی شي اقامه به ولیکئ لاندې ډسکرپشن کې به دا نمبر زما په استعمال کې نه ده زه غواړم چې دا بند شي نو سمپلی تاسو به همداسې ولیکئ this number is not in my use please delete this from my ID or اقامه صحیح ده جی ملګرو نو څنګه چې تاسو خپل اقامې پکچر په دغه ځای کې ډاونلوډ کړئ فایل ډاونلوډ کړئ نو هغه به مخکې تاسو ته بل سټیپ راشي په هغه سټیپ کې به ستاسو کمپلینټ چې دی هغه به ډن شي بیا هم په هغه نیکسټ پیج کې چې کوم تاسو ته کولاو شي په هغې کې به تاسو ته راځي هغه فایل که تاسو ډاونلوډ کول غواړئ هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ بیا سمپل په هغې په دې سینډ ټو CITC په دغې باندې کې به کلیک کوئ ستاسو کمپلینټ او پوره ډیټیلز چې تاسو کوم ورکړي هغه پوره هغلته سینډ شي نو بیا به ستاسو نمبر بلاک شي نننۍ ویډیو تر دې حده پورې وه ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ شیر کړئ چینل ورته سبسکرایب کړئ راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ سره ورشئ انشاءالله ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې د یو نوي ټاپک سره تر هغې پورې موږ له راکړئ اجازت د لوی الله په امان بای بای الله حافظ Thanks for watching. Stay connected. Please subscribe now. Goodbye. Take care always.